پکتیکاوال وایي داسې سوله غواړو چې بیا د جګړې شاهدان ونه اوسو. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي داسې سوله غواړو چې له راتلو وروسته یې هیوادوال بیا د جګړې او وژنې شاهدان نه وي. که څه هم د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو اترو په میاشتو وخت ونیو او په هیواد دننه او بهر افغان دولت سیاسیون او د نړۍ ډیری ملکونو پرې تاوده بحثونه او غونډې وکړي، خو تر اوسه لا هم افغانان پرې برخمن نه شول. د چارو یو شمېر شنونکي پر دې ان دي چې دغې اوږدې جګړې ته حل لار موندل د ورځو، اونیو او میاشتو خبره نه ده او شاید روان مذاکرات نور هم اوږده شي. خو یو شمېر هیوادوال د کمې ناهیلۍ ترڅنګ زیاتې هیلې لري او زیاتوي چې خامخا به ولس د سولې او امن خوند ګوري. حبیب الرحمن هیواد د 3 ورځو لپاره سوله او امن نه غواړي. د داسې سولې راتلو ته شیبې شماري چې دوامداره او تل پایدونکې وي. هیواد په روانه جګړه کې د ښکیلو اصلي خواو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو غوښتنه کوي او زیاتوي چې که طالبان له افغان دولت سره خبرې ونه کړي د سولې خبرې بې معنا دي او ګټه نه لري. هغه راته وویل چې له کلونو راهیسې افغانان په خپل مرګ نه مري بلکې د پردیو مرمیو ښکار کیږي او خوږ ژوند له لاسه ورکوي. دا سوله موږ نه غواړو لکه چې د امریکې سره مخامخ خبرې کوي، په افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي. موږ داسې سوله غواړو چې خصوصا د افغان حکومت سره خبرې وشي، تلپاتې سوله راشي. داسې سوله نه چې 2 ورځې سوله وي، 3 ورځې سوله وي، 3 ورځې د بعده بیا جنګونه وي، ځکه چې افغانان ډېر جنګونو نه ستړي دي، ډېرې خویندې میندې بورې شوې، ډېر ځوانان هم له لاسه ورکړي دي. داسې ځوانان هم شته چې په کال اختر کې ژوندي اوسه اختر کې نشته دي، د جنګ له امله د جګړې له امله وژل شوي دي. ضیاءالحق وایي روانې ناامنۍ ته په کتو په اوس وخت کې افغانان سولې ته دومره اړتیا لري لکه ژوندي ساري چې اکسیجن ته لري. نو په دې اساس په راتلو سره به یې افغانان له سره د نوي ژوند پیل وکړي. تنکی ځوان رحمت الله وایي شبه دا وایي چې ښوونځي ته د تګ پر مهال د ټوپک، مین، چاودنې، وسلې او وژنې پر ځای د زده کړو ښوونځي، کتاب او قلم په اړه په سوچ کې وایي. لکه افغانان به دومره اړتیا لري لکه څرنګه چې یو شخص اکسیجن ته اړتیا لري، دومره هم سولې ته موږ افغانان اړتیا لرو. سوله په هر حکومت چې په هر حکومت وي باید موږ سوله راوړو. راشي که چېرته سوله راشي د موږ تجاران او د موږ واړه ماشومان او موږ په خپله او محصلین او نور د مکتب زده کوونکي په اسانۍ سره کولی شي د خپل درسونه او خپل کاروبار ته چې پرمختګ ورکړي، نو موږ په دې هیله یو چې سوله راشي. دغه ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې د افغان ولس هیله ومني او افغاني مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دوی زیاتوي که افغانان له جنگ خلاص شي د پوهنې، روغتیا، اقتصاد ترڅنګ په هره برخه کې پرمختګ کولی شي. خو د یوې باعزته، تلپاتې او افغاني سولې راتلو په موخه پکار دی چې ولس، دولت، پخواني جهادي رهبران او سیاسیون سره په یوه خوله شي او په ګډه سره کار وکړي. د طالبانو څخه موږ بار بار دا خواهش کوو چې موږ ته سوله وکړي، د افغانستان ته راشي، د ورونو په خاطر ژوند وکړي، یو بل ته د ورورګلوۍ لاسونه ورکړو. او که چیرې د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس په یوه خوله وشي، که چیرې امریکا هم نه غواړي او د افغانستان ولس په یوه خوله شي، انشاءالله سوله راتلونکې ده. که چېرته د امریکې په خوله د پاکستان په خوله دلته سوله راشي، نو دا به د افغانستان لپاره هېڅ ګټوره نه وي او دا به هم دا به تلپاتې نه شي. د یادونې وړ ده چې د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزار او طالبانو ترمنځ خبرې له ډېر وخت راهیسې روانې دي او 8م پړاو خبرې تر اختر مخکې پای ته ورسېدې. ډیری د چارو شنونکي په دې باور دي چې دغه پړاو به برخلیک ټاکونکی وي، خو لا هم یوه نهایي پریکړه نه ده شوې.